یو مولا زوی چرته تللی و دغه سره ده هلکانو سره وی راځئ ښکار ته ای تللی دي نور څه ورته نه دي میلاو شوی ګیدړې ویشتی دی هلکانو ورته وي چې دا ګیدړ خو مردار دی هغه وی څوک وایي چې مردار دی مولا زوی زه یم او حلال مردار تاسو پیژنئ حلال دی وی هلکه راځئ د بې خوځه چې پلار نه یې پوښتنه وکړو پلار له راغلی دی ورته ویل چې میاں جی ګیدړ حلال ہے هغه وی چې نه مردار ہے کون آنکھنے کے حلال ہے وی چې تواڈا پتر نور جمال آنکھنے کے ګیدړ حلال ہے وی جد نور جمال آنکھنے تو پھر ٹھہرو میں کتاب ڈٹھاں چې نور جمال ویلی دی نورېږه چې زه کتاب وګورم نو کتاب یې راغستی خلک یې کینولي هغه هلکان ویلې سنو میاں کتاب نہ مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال نور جمال چې چرته یې هلته ګیدړان میدړان ټول روا دي ځکه چې زما زوی ویلي نو نن معامله د نور جمال په لاس کې ده که نور جمال ویلی چې ډمه ګډه کا نو روا شوه او که نور جمال ویلی چې نه نیشي ګډولی ناروا شوه تاسو خیال راغی تیرو ورځو کې ډیپټي کمشنر سره مې څه کار و هلته تللی وم نو اوس یو ځوان هلک راغی نو ما ته وایي چې جي یو مهرباني خو وکئ ما لې وایه وی جی د رور مادمې دی چې د ډسکو اجازت پکې راکړي اوس خدای ګواه دی دا ډسکو ما نه پېژنده چې ډسکو څه بلا ته وایي نو ما دا خیالو چې دا به چرته د جنج منج یا د څه شي پرمټ غواړي نو ما ورته ویلې چې ډسکو کې دی ویل ډسکو انجی او بچیان دا میوزکس وتا خدای مال تباک تاکہ دومره انسانیت نشتا چې توس ما ته وایې چې ډیپټي کمشنر نه ماله د ګډا اجازت والا دومره د دې قوم سترګې وشلې دي او دا دومره بې حیا قوم مونږ دا مولیان خو په قبرونو درته تبارک الذی وایو خبره د دیم کوه چې تبارک الذی خو څه کوې ته د دې قابل مې چې تا دپاره وویلی شي چې دی دې خدای وبخي ته د دې قابل یو بزرګو 130 کاله عمر کې وفات شو هغه ته دا علم و چې د قبرونو کشف به ورته کېدو یو حضرت لاهوري رحمت الله علیه ته نو ما ورته وی چې ما تم د یو قبر کشف وکړه چې یو مړی وګورم لاندې ویل راځه لاس نه یې ونیوم بارې داسې وویستم هدیرې ته چې داسې توجه یې وکړه نو ما ته یې وی چې بچیه داسې چل دی چې مړی خو درته ښیم په قبر کې خو په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې تی وګورې اوړه دې خوشحال شي دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي نو که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کي نو داسې مې تې منډه وواله که نه چې په یو سا کور ته ورسېده زما عزیزانو مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه دی الله غریق رحمت کی ډېر لوی سړی او د ډېر لوی علم خاوند په لاهور کې تپوس وکړو د حضرت لاهوري رحمت الله علیه نه چې حضرت تا په خپل تقریر کې ویلی دي چې او لاهوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں زستاسو قبرونه د اور تنورونه گورم وی حضرت دا رشتیا ده هغه افغانی صاحب آپ میرے ساتھ تشریف لائیں
ټانګه کې ناستی افغاني صاحب قسم خوړو چې ادیرې ته لاړو نو زما په دې مخې لاس راخ کو چې لاس یې راخ کو د ادیرې ته مې وکته د هر یو قبر نه د اور لمبې راوتې وہ بیا په مخلاص راخ کو راته وی چې آئے ابھی اس پہ اکتفا نہیں کرتے ایک اور چیز بتا دوں نو د لاہور شاہی مسجد ته راوستم وہ بیا راته په دې مخلاص راخ کو چې مې وکته داسې دنیا دا پکې څوک سپي دي څوک خره دي څوک پیشوګان دي څوک قچر دي څوک غویان دي وی دا مې وی ما وی چې بس حضرت ما تسلی وشو نو ما ورته وی چې افغاني صاحب دا رحمان بابا وی چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب یم مونږ معنوي چارپای مونږ معنوي سپي یو د سپي کار څه دی چې هېڅ دې ورته نه وي ویلي او درپسې بغاتي داسې ده که نه ده اخر کلو کې خو سپي هم ډېري که نه سپي ته به تا هېڅ نه وي ویلي او درپسې بغاتي نه ګوره دنیا معنوي سپی ده غږ به دې هم نه وي کړی او څه نه څه لکۍ به یې در پورې تړلي خبر به هم نه څه نه څه لکۍ به یې در پورې تړلي نو زما عزیزانو اوس زه یم زما خدای په ما پوه دی چې ما په کوم شي پسې څه ویلي دي په جومات کې ناست یم زه په خپل هغه شي ته نږدې نه یم ورغلی که زه د پردې متعلق ویم الحمدلله ما د کور پرده ټیک ساتلې ده که زه د ټي وي متعلق څه ویم ستاسو دوا په کار ده په غلطه یم چېرته ټي وي زما کور ته نه دی راننوتی که زه د وي سي آر متعلق څه ویم خو تصور نشي کېدی چې بجلیګر ملا به وي سي آرونه ګوري دا خو تصور بیا که زه د چا د جینکو متعلق څه ویم چې ستاسو جینکای نن هر کلي والا دا کوشش کې ایم پی اے او ایم این اے پسې چې جی زمونږ کلي ته د جینکو سکول ډېر ضروري دی نو ممبران چې راشي رونو تاسو غږ مه کوئ او جینکو سکول مې دله منظور کو دا جینکو سکول دې ستا کپره وخوري بیا ایم این اے او ایم پی اے ورشئ د پاکستان نن د منډۍ د غویانو په شان خرڅ شو په پاکستان کې خرڅ شو که نه د غویانو راشه ستا په صوبه سرحد کې د صوبهیي اسمبلۍ ممبرانو ګوره د غویانو په شان خرڅ شو په مخ د ځمکه خو چېرته داسې صوبه وښایه چې په 15 وزیران یې پکې 15 او 20 پکې ایډوایزران داسې صوبه خو چېرته وښایه اوس په دې لاره چې راتلم هم یو وزیر په مخه راغی خدای خبر چې حالا سو جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے په کومه لار چې ځې ړپړپی به په مخه درځېدله بیا د دې خرچ 1,15,00,000 روپۍ خرچ دی د میاشتې 1,15,00,000 روپۍ ستا سړکې به خاورې جوړې شي ستا تعلیمي معیار به خاورې اوچت شي ستا د پاره ډسپنسرۍ به خاورې اوچت شي دا نن غرق ولې یې عزیزان غرق ځکه یې چې تاسو د خدای اسره پرېښې ده والله العظیم زه په جمعیت العلماء اسلام کې که زه یا زما ملګرو چاته دا ووایي چې زه به درته سړک جوړ کړم زه به درته سکول جوړ کړم
जबरदस्त डिस्पेंसरी जोड़कम, जबरदस्त दावकम, जबरदस्त दावकम, पागा टकी बद जमियत न तोबा बासम आओ गले बनास्तिम जकच जबदावकम दा दबी हुई जबान सरा द खुदाया दावदा तो खबर पड़े गई जबदावकम के ना ख्वार से तसई दा जबदाव टकम कम टके बुठो करे मैं रोटी कपड़ा मकान दूंगा नो ने रोटी वर्कड़ाओ ने मकान वर्को ने कपड़ा वर्का अंजाम चशो लूरी पेराला हमारा अजम गुर्बत का खातिमा मुंग बगरीबी खत्मो आद गरीबान नूर कोरवान नो गुर्बत का खातिमा खलक वर पसीश चल का गरीबी लड़ी की गरीबी लड़ी की नुता द खुदा ना असर उचता शुआ और द बंदा असर द इख्तियार का नु न खुदा ही मिला न विसाले सनम न इधर के रहे और न उधर के रहे मरगरतियाबो पे यौनियत के यौनत अगदा कि इन्नमल अमाल बिन्नियात कानून दे द टोलो अमाल दारो मदार ची दे अगा पनियत बांधी हुई द हर यो मुसलमान नियत कदा नो चिया अल्लाह जमा टोले मंडे चरड़ी ची दी आब दे द पारई ची दे मल्क ना द अंग्रेज कानून वरक्कम और द कुरान कानून पके जारी कम